अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी د صحت او عافیت جامه پتن زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سولر انورټر یعنی شمسی انورټر د منبو پر رابطه باندې دا چې کله منګه د سولر انورټر څخه الکتریکل اپلاینس برقي وسایل لګو نو منګه سولر انورټر د څو منبو څخه د څو سورسونو څخه دا لګولې شو نو دوستانو او د دې مهم موډونه څه دي او دا موډونه کوم سیټینګونه ته ویل کیږي په دې کې څو سیټینګونه دي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه سايز سره مختصر لند او مهم معلومات شریکم نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته دوستانو کله چې مونږه د سولر انورټر څخه پاور او سپلای کوو او د دې څخه الکتریکل اپلاینس یعنی برقي وسایل لګوو نو سولر انورټر د درې مهمو سورسونو یعنی درې مهمو منبو څخه بټ کنورټ کوي چې عبارت دي اولو د سولر پینل څخه دوهم د بیترینو څخه او دریم د ګریډ پاور یعنی دولتي برېښنا څخه او سولر انورټر د کار او فعالیت لپاره درې مختلف موډونه سیټینګونه لري چې عبارت دي اولو پی سی وی موډ دوهم هایبریډ موډ دریم سمارټ موډ نو اول راځو دوستانو د سولر انورټر یعنی شمسی انورټر پی سی وی موډ ته د سولر انورټر یعنی شمسی انورټر پی سی وی موډ عبارت د انورټر د هغه حالات څخه دی چې اول دا د سولر پینل څخه کار او فعالیت اجرا کوي دوهم د بیترینو څخه کار او فعالیت اجرا کوي دریم د ګریډ پاور یعنی دولتي برېښنا څخه کار او فعالیت اجرا کوي دوهم راځو دوستانو د سولر انورټر هایبریډ موډ ته د سولر انورټر هایبریډ موډ د سولر انورټر هغه حالات ته ویل کیږي چې اولو سولر انورټر د ګریډ پاور څخه یعنی دولتي برېښنا څخه کار او فعالیت اجرا کوي دوهم د سولر پینل څخه کار او فعالیت اجرا کوي او دریم د بیټرینو څخه کار او فعالیت اجرا کوي دریم راځو د سولر انورټر یعنی شمسی انورټر سمارټ موډ ته چې عبارت دی دا د سولر انورټر یعنی شمسی انورټر هغه حالات ته ویل کیږي هغه موډ ته ویل کیږي چې اول د سولر پینل څخه کار او فعالیت اجرا کوي دوهم د ګریډ پاور یعنی دولتي برېښنا څخه کار او فعالیت اجرا کوي او دریم د بیترینو څخه کار او فعالیت اجرا کوي او د سولر انورټر پی سی یو موډ په هغه ځایونو کې د انورټ لپاره انتخابيږي او دا موډ ورته سیټ کیږي چیرته چې انورټر دا په خارونو کې لګیدلی وي او دلته د برېښنا د یونټ مصرف زیات وي نو د برېښنا د یونټ او د مصرف د کمولو په خاطر باندې په سولر انورټر کې پی سی یو موډ دا فعال انتخاب او سلیکټ کیږي او د سولر انورټر هایبریډ موډ دا په کلو باندو او داسې نورو ځایونو کې انتخابي چیرې چې د برېښنا شتون کم وي او دلته دوستانو په وی ای بي انورټ کې تاسو بیا کولای شئ هایبریډ موډ انتخاب کړئ او د سولر انورټر سمارټ موډ تاسو د برق د بیل د ډیر کمیدو په خاطر باندې انتخاب کولای شي نو دوستانو دا وا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم